د کندوز ولایت په ابدان دښته کې له 2 ټنه څخه زیات نشهیي توکي وسوځول شو. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ چارواکي وایي په سوځول شوو موادو کې تریاک، چرس، هیروین، نشهیي ګولۍ او نور کیمیاوي توکي شامل دي چې د قاچاق پر مهال د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي وو. الحمدلله په تیر یو کال کې او څه باندې 2 ټنه مختلفو نوع نشهیي توکي چې هغه عبارت دي له چرسو، له پوډرو، له تریاکو، له شرابو، له کریستالو او له شیشو، له دغسې نور بعضې شیانو چې دا الحمدلله په تیر یو کال کې څه باندې 2 ټنه د ضد مواد مخدر د مدیریت له طرف نه دا ونیول سو او نن تاسو ولیدل چې دلته په دې میدان کې ټولو ته اور واچول سو او ختم سول. د دغو نشهیي توکو د سوځولو پر مهال مسؤلینو د هر ډول نشهیي موادو د کښت، قاچاق او کارونې مخنیوي ډاډ ورکړ. چارواکو زیاته کړه چې ټوله هڅه یې دا ده څو دا ناوړه پدیده له ټولنې څخه په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. په ټول کندوز ولایت کې الحمدلله بیخي داسې یو اندکترین شی هم نه کرل سوي دي او چې کوم کرل سوي وو هغه ټول مکمل چپه سو. امارت اسلامي مجاهدین په دې کې ډېر قاطع دي، هیڅ چاته به نه د قاچاق اجازه ورکړي او نه به د کرلو اجازه ورکړي او نه به د دې د کاروبار اجازه ورکړي. چې هر څوک دا کار کوي هغه به نیول کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي. بل لور ته د کندوز امنیه قمندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو ویل په تیر یو کال کې د نشهیي توکو د قاچاق او کاروبار په تړاو شاوخوا 600 تنه نیول شوي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د دغه نشهیي توکو چې تاسو عملا مشاهده کوئ د دې په تړاو تقریبا 600 نفره نیولي دي چې دا دوسیې تکمیل عدلي او قضایي ارګان ته سپارل دي. بلخوا د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د دغو موادو له منځه وړل یو مثبت اقدام بولي او وایي که دا مبارزه په دوامداره توګه دوام ومومي د ټولنې د ځوان نسل د ژغورنې لپاره به ډیره ګټوره ثابته شي. خواست ما از حکومتی است که بیشتر تلاش بکنه و امی موادایی که به فروش میرسه فروشنده‌اش گرفتار کنه، به مسئولین معرفی بکنه، دیگه این موادایش بیارن به می قسم عریق بکنن که امی مشکلات های زندگی امی جوانا حل شوه و از بین برود. د کندوز امنیه قمندانۍ داسې مهال دغه نشهیي توکي سوځوي چې د اسلامي امارت د زعیم فرمان پر بنسټ په هیواد کې د نشهیي توکو هر ډول کاروبار، کښت او کارونه منع اعلان شوی او سرغړونکو ته د قانون پر رڼا کې د سزا پر ورکونې ټینګار شوی.